السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو، د شپې راته دغه ورور زنګ وکړو، ډوډۍ باندې ناست وو. کله مې چې ټلیفون اوچت کړو، د راته ځینې خبرې وکړې چې موږ همغه ډوډۍ نه زړه مو وشو، ډوډۍ نه وګرځېدو. دا چې ده څه راته ویل خپله بې راته وایي. څه دې راته وویل؟ ټلیفون کې خبره راته وکړه. یو نفر راغی د ما د کوزې کې دکان دی. راغی چې موږ په کلي کې داسې یو نفر دی، مثالي موږ کور نه ډوډۍ راوړه، په اوبو کې وړه کړه، خوړلې وه. او دلته بس موږ ودرېدو او چې څه کوماک د ځوانانو دکان کو و، مثلا خپل کوماک یې ورسره وکړو. نو چې راوختمه چې دوی حالات مو ولیدو، نو کور نه مې څه تصویران ترې وبستل. امبېګا تا ته زنګ وکړو، بس تا راته وویل چې انشاءالله موږ به ګریز کې سهار کې ځانونه درسوو. او تاسو راغلئ، تاسو نه زه ډېره منندوی یم چې په خیر راغلئ. سلامت اوسئ. بس داسې حالات دي. اوس حالات به ته پخپله وګورې، د کور حالات به وګورې، هر څه به وګورې. راځئ مهرباني. چې هیڅ کله په ژور بیا څوک په سوال مجبوره نشي. قدرمنو لیدونکو، د دوی حالات داخل کې ګورو چې دوی څه ستونزې لري، څه مشکل لري. موړ ستا د خزانو نه د خالق هر انسان شي، خوشحال به مې زړګی شي. السلام علیکم. ترمه جوړ ته کړه، بیا دې ښه ده، ژوند ښه ده، خیر مې ولیدې، شکر الحمدلله. دا کور ستاسو ده؟ وروره ته خو ځوان یې، ته ولې کار نه کوې؟ وله مشره پوه شوې، کار مارم پوه شوې، چېرته برابر شي کوم یې پوه شوې، او بل خپله لږ مریض یم پوه شوې، تکلیف لرم پوه شوې ډېر. څه مشکل لرې ته؟ یو پوه شوې د سترګه مې دا پوه شوې، بل د پښان دا سترګې دې په کوم وخت کې خوښ شوې دي؟ څه وخت کې خوښ شوې؟ دا په جمهوریت کې مین ویلی وم خپله پوه شوې، اردو کې مې وظیفه وه. اردو کې دې وظیفه وه، مین وهلې. څه مشکل لري؟ نور څه مشکل لري؟ مشکل پوه شوې دا سترګه دې منځه تللې ده، ختم ده؟ ختمه ده. نور د کوم ځای ژوبل شوی؟ بل پوه شوې د پښې ترګېدلی یم. کومه خوا؟ دغه جیده پوه شوې. زر غونډۍ شه دا غرونه. تر اوسه پورې نه ده ښه شوي؟ نه ولا دا 4-5 کاله کېږي مشر دغه ستورۍ د رفسې پوه شوې. خدای شته ډېر تر تانګ یم پوه شوې. کار نشي کوی د دې نه؟ نو والله دې نه یم نسم کولی. بل پوه شوې ولې په کور کې نور وروڼه څوک نشته؟ یو بل ورور مې ده پوه شوې، هغه خپله متعد ده پوه شوې، اکثره وخت په کور کې نه وي پوه شوې، خلخانه یې ده، فامیل یې ده پوه شوې، ټول مسؤلیت یې ما بېګا راته زنګ چا وکړه چې دوی وچه ډوډۍ راواخیسته او اوبو کې واچوله. تاسې رښتیا وچه ډوډۍ په اوبو کې والله کې وخوړه؟ طریقه وه پوه شوې، دغسې وه واله پوه شوې، والې چې واړو ماشومانو پوه شوې، موږ خو غاټ یو، خیر موږ ګزاره وکړو، خو ماشومان پوه شوې ګزاره نه کوي؟ نسي کولی پوه شوې، غواړي خامخا. څومره خفه یې دي خپل ژوند ته؟ ډېر والا چې خپله معیوبه مې شپې چې څومره که نه خدای ته زه دا سوال کوم چې خدای مرګ راکړي، سره جګېږم چې خدای حلال رزق راکړي پوه شوې. بس الله دې روغ صحت درکړي، دغه طریقه الله دې اوږد ژوند درکړي. موږ به دعا. نور دې کوم مشکل دی؟ نور دې کوم بدن زخمي شوی؟ بدن والا پوه شوې ستوي یم خپله شپږ عمر مې لګېدلی یم پوه شوې، دا مثانې سره پوه شوې، ملا کړۍ مې خطرې 2-3 دانې پوه شوې. پلار دې شته؟ پلار مې د خدای وبخښي مړ ده. مرکۍ مرکۍ مې ژوندی ده الحمدلله. مرکۍ دې حالاتو ته دردېږي؟ ته ووایم پوه شوې، زه یم چې کاشکې یا پوه شوې ما زه نه وای یا پوه شوې دا ژوند نه وای پوه شوې. ولې چې مور مې پوه شوې زړه ده پوه شوې، چېرته ما نه په دې حالات کې خدای دې نه کړي مړه شي پوه شوې. دا به څومره ارمانونه خاورته نه ایسي. خپله ولا چې په خپل ژوند مې ډېر پوه شوې افسوس کوم، زه یم چې کاشکې ما ته خدای پاک ژوند نه وای راکړی. خیر دی، خیر دی، خیر دی. دا چې ژوند نه کړی د امتحان دپاره یې راکړی. په دې دنیا کې بغیر د درد نه او بغیر د مصیبت نه بل هیڅ هم نشته. ته مه خفه کېږه، دغه ټول ژوند همدغسې ده، تېرېږي تېر به شي. ولې د دې سترګو کې اوښکې تاو شي راتاو شي؟ والله خو مشره پوه شوې خامخا پوه شوې. یو مې ډېر ښکلی ورور شهید سوی ده پوه شوې، هغه چې کې و هغه خپله اردو کې وظیفه وه پوه شوې، او خپله هم داسې حالت شو. هغه لاړو پوه شوې، موږ وګوره پوه شوې خپل روپۍ نه راکوي، سترګې مو بالګي کې لاړلې پوه شوې، دومره مو وظیفې نه وکړې پوه شوې چې اوس یې خلخانې رزق پوه شوې طریقه مو سیښوله. خپله مې یو کال وظیفه هم نه ده کړې پوه شوې، سترګه مې لمانځه لاړه، څو وارې مایبینو ریاست ته ورغلم پوه شوې، هېڅ نتیجه نه ورکوي. ولې دې له سترګو نه اوښکې لاړې؟ والله مشره پوه شوې ډېر زړه مې ډاک ده پوه شوې، زه یم چې قرضونه در باندې شته؟ قرضونه پوه شوې لږ څه ناصر ستره باندې پوه شوې، هغه مې ما بل ورور کړي دي، ما خپله ما نه دي کړي. هغه پوه شوې کور کې دې اوړه شته اوس؟ نه والله کې غوړي شته؟ نه والله بره شته؟ یو شی هم نشته؟ والله کې یو شي د راکم لګي. هغه ماشومان به څه کوي بیا؟
والا پوه شوې بس خدای پاک ثوابګیر ده پوه شوې الله ډېر غفور او رحیم ده پوه شوې. قدرمنو لیدونکو زما ورور چې زه ګورم ما خپل هم ډېر دردوي او ډېر مې خفه کوي. بدبخته جنګو په موږ باندې څه ونه کړل. موږ نه ښایسته ښایسته ځوانان یې وړل، موږ نه ښایسته ښایسته ځوانان یې داسې حالت ته رسولي دي چې نه مړه دي او نه ژوندي دي. د بېچاره یوه سترګه له منځه تللې ده، خپل سوری یې تر اوسه پورې دی روغ نه ده، ملي کړي خراب دي، مثانه یې خرابه ده. نوره ځوان ده نو ژوند یې کوي او دردېږي او خپل فامیل ته او خپل دغه کور ته او دغو حالاتو ته کله چې د یو چا حقیقت نه خبر شي بیا خپل هم پوهېږي چې دی مې ولیدو سترګه یې له منځه تللې، ملي کړۍ خراب دي، خپه تر اوسه پورې سوری ده او زخمونه ترې بهیږي، تر اوسه پورې جوړه شوې نه ده. نو دا به څنګه کار وکړي؟ دی فقط دردېږي به، دی فقط ضرورېږي، دی فقط اوښکې تویوي، نور یې څه لاسه نه دي پوره. ولې چې الله پاک هغه ځوانۍ کې روغ صحت رې اخیستی دی. الله پاک د چا نه په ځوانۍ کې روغ صحت نه اخلي. خو بدبخته جنګونو بدبخته حالتو موږ نه ښایسته ښایسته ځوانان یې وړل. دغه ځوان ګوري چې نن نیمګړی ده، دغه ځوان ګوري چې نن د یو فامیل سرپرست ده، دغه ځوان نن ګوري چې په دغه ځوانۍ کې سترګو اوښکې بهیږي. څه غواړي همدغه مهال خلک سي. قربان هم سمه ورته پوه شوې هر یو انسان باید چې خپل فامیل او خپل کورنۍ وساتي که نه چې څوک یې واس ولري او چې څوک پوه شوې داسې بېوزله یي پوه شوې هغه خلک باید چې کومک ورسره وکړي چې هغه په ځان کې یو څه ولري پوه شوې یو څه واس په ځان کې ولري. ما د هېوادوالو نه دا هیله ده چې هر یو مسلمان باید چې د مسلمان په خمر وارسي. الحمدلله موږ تاسې مسلمانان یو کلیمه یو څومره واسې دي د مسلمانۍ په ډول دی پوه شوې د بېوزله خلکو سره وکړي. مننه، خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. کرنو لیدونکو دغه صحت روغ و، جوړ و، خپه زخمي، ملي کړۍ خراب وي، الله پاک سترګه ترې واخیسته. ما او تا نه یم اخیستی شي. ګوره راځئ چې په ژوند کې ښه وکړو، راځئ چې یو بل ته همکاري وکړو، راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو. نن که دغه وچه ډوډۍ خوري د کور کې هغه واړه ماشومان، د دې پوښتنه ما او تا نه هم کېږي چې اوبو کې ډوډۍ اچوي، اوبو کې ډوډۍ خوري، دا خو ډېره سخته ده. غټ ارمان دې چې دی خالي او دا ارمان لرم چې کاشکې پوه شوې د مور په ژوند داسې نه وای. د مور په ژوند په دې حالت باندې دې حالاتو کې صحت دې روغ وه چې خپل فامیل ته دې ګټه کړې. کاشکې پوه شوې چې په داسې دا رقم ته پوه شوې تاسې ما ته نه وای ولاړ. الحمدلله پوه شوې زه باید چې پوه شوې خپل خانې ته مې خپله رزق را پیدا کولی شو او دومره طریقه ما خپله جوړولی شوی پوه شوې چې ما خپل فامیل خپله ساتلی شوی پوه شوې خو نسته هغه طریقه نه لرم پوه شوې. قدرمنو لیدونکو په خپل روغ صحت باندې شکر وباسئ. زما د ورور خبرې خو تاسې واورېدئ چې د ده غټه هیله چې وه، غټ ارمان دې څه و؟ غټ ارمان یې دغه و چې دا یې مونږ تاسو ته احتیاج نه وای، مونږ تاسو ته یې لاس نه وای نیولی. د ده ارمان دا و چې زما صحت روغ وای، ما د خپل فامیل ته حلال رزق ګټلی وای. خو نن چې مجبوره یم، نن چې په دې حال باندې یم، تاسو ته ولاړ یم او له تاسو نه همکاري غواړم. د دې ارمان دا ده چې کاشکې ما له نورو سره همکاري کړې وای، کاشکې ما نورو لاسنیوی کړی وای. خو نن دی په ټیټ حالت کې دی، نن دی په بد حالت کې دی، نن د روغ صحت نشته. راځئ چې ورسره په ګډه همکاري وکړو. یوه بله خبره چې ده وکړله چې کاشکې د مور په ژوند باندې زه په دې حالت باندې نه وای، زما روغ صحت وای، ما خپلې د مور ارمانونه پوره کړي وای. وای که زما مور په دې غربت کې له منه لاړه شي څومره ارمانونه به له ځان سره یوسي. دا هر څه چې کوي الله جل جلاله کوي. الله پاک دې ستا دغه ټول ارمانونه پوره کړي انشاءالله. زمونږ به احساس ورونه او خویندې شته، هغه به ستاسو هیلې پوره کوي. زه مطمئن یم الله دې تا ته روغ صحت درکړي، الله دې مرجانې ته لوی ژوند ورکړي او خوشحاله ژوند یې الله ورکړي. ژوندی دې خدای دې اجر درکړي. بیا هم ستا په سترګو کې اوښکې زه ګورم. قربان دې سمه ما ته ولس ته ویم ډېره ګیله ولاړه ده خو بس ولې ګیله دې مونږ ته وکړه او ډک زړه دې په مونږ باندې راتش که خیر ده. سخت افسوس والا چې استاد ته درېږي مشره پوه شي یم چې کاشکې پوه شي زه په دې حالات کې تاسو ته نه وای ولاړ پوه شي. خیر دی مونږ در سره یو. قربان لیدونکو زما ورور زړه ډېر ډک ده خو تاسې هم نه دردوم، مونږ هم دردېږو، مونږ هم داسې ورځ نه ده لیدلې چې دردېدلي نه وو، خفه شوي نه وو. نو دا خپرونه په دې امید او په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل راځم د دغه ورور سره همکاري وکړو، د دغو هغه ماشومانو سره همکاري وکړو چې بېګا شپه یې وچه ډوډۍ په اوبو کې خوړلې. تر بیا ښې چارې ښه وخت درته غواړم. آباد او سوسو
را پورته د هیواد بیا جوړولو ته ځوانان شي خوشحال به مې زړګی شي او پوره به مې ارمان شي خوشحال به مې زړګی شي او پوره به مې ارمان شي چې ختم غریب شي دا وطن هر بچه خان شي خوشحال به مې زړګی